أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. درنو قدرمنو دوستانو، ستړي مشئ، په خیر راغلی. نننی درس له دویم تمرین څخه پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. التدریب الثانی. التدریب الثانی، دویم تمرین. تمرین ده، مثلا تاسو ته درې دانې کلمات درکړي چې هر یو دې کې صحیح و، دې خو هم کلمه درکړي، نو همغه نه حلقه تا وکئ. صندوق، صندوق، صندق. دې درې واړو کلمو کې کومه ده؟ صندق لاندې ده. اول تباشیر ده، بیا بطاقه ده، او دریم صندوق ده. نو دې صندوق نه تاسو څه کوئ؟ کړئ یا حلقه تا وکئ. مکتبتون، مکتبتون، مکتبه. مکتبه چې ته وایي؟ کتابتون. دې درې واړو کلماتو کې کم یو ده کتابتون؟ دویم. اول مکتب ده چې میز ده، مکتبون میز، مکتبتون کتابتون، او کتابون کتاب. خریطه، خریطه. خریطه څه ته ویل کیږي؟ نقشې ته. هذه خریطة افغانستان. دا د افغانستان څه ده؟ نقشه ده. هذه خریطة بلدنا. دا زمونږ د هیواد نقشه ده. خریطه کم په کم ځای کې شتون لري؟ په لومړي سر کې. نو هلته به تاسې حلقه تا وکئ. اول خریطة نقشه، حقیبة باکس، حامل د یو شي حامل کوونکی، نافذة، نافذة کړکۍ. کړکۍ کم ځای کې ده؟ دې درې واړو کلمو کې دریم ده. نو دې نه به حلقه تا وکئ. اول څه ده؟ باب، دروازه، مساحة تخته پاک، نافذة کړکۍ. نو کړکۍ نه به تاسې دروازه هغه تا وکئ حلقه په بخښنې سره. مقعد میز، مقعد د کېناستلو څوکۍ. نو کم یو ده؟ دویم ده. نو دویم نه به حلقه تا وکئ. همداسې کرسیون، کرسي نه به حلقه تا وکئ چې هلته هم دویم ده. کرسي څه ته ویل کېږي؟ چوکۍ ته. التدریب الثالث، دریم تمرین. تاسو ته حرفونه درکړي. دا حرفونه تاسو په کلمو کې څنګه استعمالوي او څنګه د دې تلفظ کوي. یو طا ده، بل قاف ده. طا، قاف. طباشیر، طباشیر. ب، بطاقة، بطاقة. ګوره د جملې سر کې توی څنګه راځي، په منځ کې څنګه راځي، په وسط کې څنګه راځي، داسې ده. خریطة، خریطة، خریطه یا نقشه. مسطرة، مسطرة، خطکش. قاب، ترازو. حقیبة، حقیبة. حقیبه څه ته ویل کېږي؟ باکس ته. صندوق، صندوق، صندوق. فوق، فوق، لپاسه. بطاقة، بطاقة، بطاقه یا تذکیره. بی ترازو. باب، طباشیر، حقیبة، مکتبة، بطاقة. حی ترازو.